په 2020 او 2021 کال کې په افغانستان کې یوټیوبران دومره ډېر شول چې دومره رکشا هم په بازار کې نشته. یعنی د جلال آباد رکشا به نسبتا یوټیوبران ته ډېرې کمې دي. ولې؟ دلیل یې چې دا راځي درته وایم. یوټیوب په ګوګل پسې دویم پلیټفارم داسې ډېر لیدونکي لري او د لیدونکو ترڅنګ کریټران هم ارزښت ډېر لري. کریټر مطلب یوټیوبر هغه څوک چې ویډیو جوړوي یا تولیدي محتوا کوي په یوټیوب کې. نو یوټیوب یې دغه تولیدي محتوا په بدل کې ډېرې پیسې ورکوي. خپل یوټیوب پیسې نه ورکوي. هغه شرکتونه چې په دغه ویډیوګانو باندې تبلیغ ږدي هغه پیسې ورکوي چې له هغو پیسو نه تقریبا 40% یې یوټیوب اخلي او 80% نورې پاتې کېږي هغه کریټور ته. نو آیا د افغانستان کریټوران یا د افغانستان یوټیوبران په افغانستان کې له یوټیوب عاید کولی شي او که نه؟ په دې ویډیو کې به مکمل معلومات درکړم چې په افغانستان کې څنګه یوټیوبر شو، څنګه له یوټیوبه پیسې واخلو، څنګه یوټیوب شروع کړو، څرنګه موضوع وټاکو، څرنګه چینل جوړ کړو. مکمل له صفر تر سلو پورې ټول معلومات درکوم او ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. نور خبرې اوږدوو نه، ځئ چې لاړ شو د ویډیو په طرف. لیټس ګو. السلام علیکم ګرانو ملګرو، په خیر راغلی د امانو چینل لومړی ویډیو ته، البته لومړی پښتو ویډیو ته. زه منلی ابراهیم یم او نن غواړم تاسو سره یوټیوب په باره کې معلومات درکړم چې آیا په افغانستان کې له یوټیوبه درآمد کیږي نه کیږي، څه رقم درآمد کیږي او څنګه یوټیوب شروع کولی شو. ما 3 کاله مخکې یوټیوب شروع کړ. لومړی چینل مې ناکامه سه او دوهم چینل چې د کیوټي ګیمینګ په نوم ده او ګیمینګ چینل ده هغه مې موفقیت ته ورسوه او اوس غواړم چې په پښتو کمیونټي کې کار وکړم او پښتو یوټیوب چینل مې دغه یوټیوب چینل دی چې امانو په نوم ده. نو لاړ به سو دې خبرې ته چې په افغانستان کې له یوټیوبه درآمد کیږي او که نه کیږي. دوستانو، په افغانستان کې د افغانستان په شماره باندې یوټیوب ویریفای کیږي. یعنی د افغانستان په شمارو تاسو کولای شئ چې یوټیوب ویریفای کړئ او له هغه یوټیوب نه درآمد هم کیږي، خو په افغانستان کې نه، خارج د افغانستان کې. افغانستان کې څنګه درآمد کولی شو؟ دلته کله چې تاسو د یوټیوب شرایط پوره کړئ، یوټیوب مونټایز کړئ، کولی شئ چې دلته ځینې شرکتونه دي له هغو سره قرارداد امضا کړئ او هغوی تاسو پیسې دلته نغدي کړي. له ټولو نه ښه شرکت د ما په نظر په افغانستان کې صرف فالکون ده، ځکه چې فالکون کمه فیصدي مخلي او پیسې ډېره ښه په اسانه طریقه باندې تاسو نغدي او تاسو کولی شئ نغدي پیسې له جنه واخلئ. نو خلاص درته وایم، په افغانستان کې یوټیوب نه درآمد کیږي. نو فقط تاسو یو یوټیوب چینل ته ضرورت لرئ چې فقط مونټایز یې کړئ او پیسې ترې واخلئ. راځو دومې پوښتنې ته، یوټیوب له کوم ځای نه شروع کړو او څه رقم ته شروع کړو؟ د یوټیوب د شروع لپاره تاسو په لومړي قدم کې موضوع ته ضرورت لرئ. نو څنګه موضوع انتخاب کړو؟ هغه موضوع انتخاب کړئ چې دا 3 خبرې پکې وي. لومړی، موضوع باید نیچ وي. یعنی څنګه؟ یعنی موضوع باید وایرل وي او مخاطبین یا لیدونکي یې بیخي ډېر وي. لکه د طبابت له ویډیوګانو نه د ګیم ویډیوګانې او ریشخندي ویډیوګانې ډېر وي وخوري. یعنې داسې موضوع باید تاسو انتخاب کړئ چې ویو ډېر وخوري. دوهم، داسې موضوع باید انتخاب کړئ چې تاسو علاقه ورسره ولرئ او داسې موضوع تاسو علاقه ورسره ونه لرئ او تاسو 3-4 دانې ویډیوګانې جوړه کړئ او تاسو خسته کړي او نور توانایي ونه لرئ چې هغه ویډیوګانې جوړه کړئ، نو هغسې موضوع مه انتخابوئ. دریم، باید تاسو یو موضوع انتخاب کړئ چې په هغه کې تاسو مهارت هم ولرئ. یعنې حداقل 50 دانې ویډیوګانې باید تاسو وکولی شئ چې په هغه موضوع کې جوړه کړئ. نو داسې یو موضوع انتخاب کړئ چې تاسو هم علاقه ورسره ولرئ، هم نیچ وي، یعنې داسې یو موضوع وي چې ویو ډېر وخوري او هم تاسو یعنی خسته نه کړئ او مهارت پکې ولرئ. کله چې موضوع انتخاب کړه نو بیا ځو دوم قدم ته. دوم قدم کې چینل جوړول دي. باید داسې چینل جوړ کړو چې مکمل سیټینګ یې اوکې اوسېږي او ویډیوګانې په افغانستان کې فار یو ته ویوړلی شي. نو د چینل جوړولو یوه ویډیو مې جوړه کړې په فارسي ژبه ده. که تاسو پې پوه نه شولئ بیا په کمنټ کې راته ووایئ، زه مکمله ویډیو د چینل جوړولو درته جوړه کړم چې تاسو څنګه چینل جوړ کړئ. چینل کې نوم، پروفایل او د یوټیوب هغه بیکګراوند بنر دا ډېر مهمه دي او تاسو باید یوټیوب په باره کې هغه معلومات سره هغه ډسکریپشن سره ډسکریپشن هم باید سم جوړ کړی اوسي او خوندور پلی لیست هم ورته جوړ کړئ. کله چې مې یوټیوب چینل جوړ کړ نو دریم قدم کې او ډېر مهم پړاو چې ده دا د پلان جوړول ده. یعنې تاسو باید یوټیوب ته یو مکمل پلان جوړ کړئ چې څه رقم ویډیوګانې ورته جوړې کړو، کومه موضوعګانې ورته انتخاب کړو مثلا او ویډیوګانو ته مخکې پلان ونیسئ. داسې تقسیم اوقات ورته جوړه کړئ چې مثلا په هفته کې څو دانې ویډیوګانې اپلوډ کړو او څه وخت یې اپلوډ کړو. مثلا تاسو که یوه ویډیو جوړه کړئ او وروسته له هغه یوټیوب چینل جوړوئ او وایئ چې یوټیوب مخ ته یوسو، نو دا یوټیوب تاسې مخ ته نشئ وړلی. یعنې حداقل تاسو باید په هفته کې 2 دانې لانګ ویډیوګانې جوړه کړئ او په ورځ کې 1 دانه شارټ ویډیو. خو دا هم فرق کوي، له موضوع سره فرق کوي. مثلا چې تاسو موضوع څه شی وي، که چیرې شارټ ویډیوګانو په باره کې موضوع بیا نو له لانګ ویډیو نه تېرېږو او وایو چې روزانه د یوې ویډیو له ځایه 2 شارټ ویډیوګانې باید جوړ شي. او که چیرې تنها تاسو ویډیوګانې لانګ ویډیوګانو پورې مربوط یعنې شارټ ویډیوګانې نه جوړوئ، نو باید تاسو د هفته کې 2 دانې نه بلکې 4 دانې لانګ ویډیوګانې یا 3 دانې لانګ ویډیوګانې پوسټ کړئ. له سم پلان جوړولو نه وروسته ځو 4م قدم ته. په 4م قدم کې کیفیت، یعنې باید موږ او تاسو ښه کمره ولرو، ښه مایک ولرو، ښې ویډیوګانې جوړې کړو. نه دا دروغ ده. ښه
دا خبره کاملا دروغ ده. تاسو د یوټیوب په شروع کې ښې کامرې ته هم ضرورت نه لرئ، فوق العاده مایک ته هم ضرورت نه لرئ او ښې سټوډیو ته هم ضرورت نه لرئ. تاسو د ما سټوډیو ګورئ، فقط یو اتاق کې ناست یم، فقط کامره ښه ده، موبایل سره ښه کامره لري او بل سره مایک هم نه لرم. نو د یوټیوب په شروع کې تاسو ډېره ګران بیه وسایلو ته ضرورت نه لرئ. له قیمتي وسایلو نه تاسو استمرار ډېر مهمه ده، یعنې چې روزمره باید ویډیو 100% اپلوډ کړئ. د ویډیو کیفیت مهمه نه ده، هر څوک په شروع کې اشتباه کوي. غټ غټ یوټیوبران هم چې وګورئ لومړی ویډیوګانې داسې فوق العاده نه دي لکه دا اوس چې کوم ویډیوګانې دي. نو یوټیوب شروع کې همداسې مرحله په مرحله کار کوئ تاسو ویډیوګانې ښې کیدای شي. د ویډیو له تصویر نه غږ مهمه ده. غږ یعنې تاسو که په شروع کې یو مایک واخلئ ښه خبره ده، او کامره داسې قوي کامرې ته تاسو ضرورت نه لرئ. تاسو خپله د موبایل کامره تاسو ته کافي ده، فقط یو مایک که واخلئ او مایکونه دغه بویا M1 چې دي ښه مایکونه دي، قیمتو کې هم ډېر ارزانه دي او کیفیت هم ښه ده، لانداره مایکونه دي. کولی شئ تاسو دلته بسته کړئ او له هغه استفاده وکړئ چې تاسو غږ ډېر واضح واوسي، ځکه چې له تصویر نه غږ ډېر مهمه ده. څلورم قدم هم چې پاس کړ، په پنځم قدم کې تاسو SEO ته ضرورت لرئ. SEO مطلب ښه ډسکریپشن، ښه ټایټلونه او ښه هشټګونه. نو تاسو باید په ډسکریپشن، ټایټل او هشټګو باندې ویډیوګانې داسې جوړه کړئ چې تاسو په دغه موضوع کې چې فعالیت کوئ، په دغه موضوع کې که څوک سرچ وکړي لومړی ویډیو تاسو انتخاب شي او لومړی ویډیو تاسو ورته پیشنهاد شي. نو SEO کې که ډسکریپشن ده، که ټایټل ده او که هشټګونه دي، دا به مکمل تاسو ته انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې دروښیم چې څه رقم تاسو دا سیټ کولی شئ. دا 15 قدمونه خو ښه دي چې سړی پاس کړي او یوټیوب چینل جوړ کړي او کره یې مخته ویسي. په تولید محتوا کې له ټولو نه مهم شی چې استمرار ده، یعنې سړی باید شاته پاتې نه شي. که چیرې یو میاشتې ته یوټیوب چینل وخت ونیوه او کامیابه نه شه، که 2 میاشتې وخت ونیوه، که 15 میاشتې، که یو کالم تیر شه او تاسو یوټیوب چینل موفقه نه شه، کامیابه نه شه او سم وزیر ونه خوړل، تاسو باید ناامیده نه شئ، ځکه چې یوټیوب چینل تنها په تبلیغاتو باندې تاسو ته پیسې نه درکوي. یوټیوب چینل له څو طریقو باندې درآمد کیږي. لومړی طریقه خو دا ده چې کله تاسو یوټیوب چینل مانټایز شي، نو شرکتونه یې تاسو په ویډیوګانو باندې تبلیغات کوي. نو له دغه تبلیغاتو نه 40% خپل یوټیوب اخلي او 80% یې تاسو درکوي، چې دا 80% کې تاسو ته ډېرې پیسې راځي. او دوهم ډول چې له یوټیوب نه پیسې اخیستل کېږي هغه پروموټ ده، یعنې تاسو کولی شئ چې په افغانستان کې شرکتو ته تبلیغات وکړئ. لکه مثلا تاسو ته د بریالی شرکت راځي درته وایي چې موږ د پاپړ ته په خپل ویډیو کې وخوره، یا مثلا تاسو په ویډیو کې وایي چې موږ دا ویډیو چې سپانسر کړي هغه دغه بریانی شرکت سپانسر کړي، نو دا بریانی شرکت ته یو اعلان سه او د دې اعلاناتو په مقابل کې تاسو پیسې اخیستلی شئ چې موږ ډېر یوټیوبران دغې لارې نه پیسې اخلي او بیخي ډېرې پیسې اخلي. دریمه طریقه یې تاسو خپل محصولاتو فروش ده، یعنې تاسو کولی شئ چې ځان ته په خپل کور کې یو سټور جوړ کړئ، یا مثلا کورسونه جوړ کړئ، کورسونه خرڅ کړئ، یا مثلا که تاسو دکان لرئ دکان وسایل خرڅ کړئ، یا هم تاسو په خپل کور ته داسې وسایل راوړئ چې له کوره تاسو خرڅ کړئ شئ، نو داسې هم پیسې اخیستل کېږي. په 2024 کال کې له ټولو نه غټ قدرت چې له پیسو نه غټ قدرت ده هغه ښکاره کېدل دي، یعنې خلک تاسو وګوري. مثلا که تاسو په یوټیوب کې، په ټیک ټاک کې یو غټه کمیونټي ولرئ، تاسو دې په واسطه کولی شئ چې هر کسب و کار چې تاسو وغواړئ په لومړۍ ورځ یې موفقیت ته ورسوئ. لکه نتنګ ډېر ښه خوندوره استفاده یې ترې وکړه. اول یې په ټیک ټاک کې ځان مشهور کړه، وروسته له هغه یو دکان جوړ کړه، بل دکان یې جوړ کړه، بل دکان یې جوړ کړه، اوس یې شوروم جوړ کړی ده د موټرو. نو یعنې فکر وکړئ هغه په لومړۍ ورځ باندې خپل دکان موفقیت ته ورسوه، او هغه دکانونه چې په بغل کې دي او 15 کاله، شپږ کاله، 7 کاله، 8 کاله هلته سابقه لري، هغوی دومره مشتریان نه لري لکه نتنګ چې په 2مه ورځ دومره مشتریان درلودل. دوستانو که هر ډول پوښتنه د یوټیوب په باره کې لرئ، د ټیک ټاک په باره کې لرئ، د الګوریتمو په باره کې لرئ، او هر پوښتنه چې لرئ چې هر څونه کومک د ما له وسې پوره وي زه سره کومک یم هر یوه سره، نو په کمنټ کې ویلی شئ. او که چیرې له ویډیو نه م یو څه مطلب اخیستی وي یا ویډیو م خوښ شوي، ویډیو لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ چې نورې ویډیوګانو مو له لاسه ونه وځي. دا ویډیو تر همدې ځایه پورې یوازې نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ او تر نورو ویډیوګانو بای بای.